السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، تاسو ته د مطابقتونو دویمې برنامې عمومي نهمې برنامې ته هرغلاست وایم. ان شاء الله چې تیر درسونه و تاسو تعقیب کړی وي، له هغې څخه هم یو څه زده کړی وي. بیا هم مطابقتو باندې کار کوو. په نننۍ ورځې برنامه کې به هغه سوالونه زده کوو چې د مطابقتونو په هغه رابطو پورې اړه لري چې د مشهورو رابطو یا مطابقتو څخه لاسته راغلي. لومړی رابطې درته لیکم په دې خاطر ترڅو تاسو زده شي او وکولی شئ په اسانۍ سره دا ډول سوالونه ساده کړئ. رابطې په دې ډول دي: A مثبت B، A مثبت B کل مربع مطابقت، A منفی B کل مربع مطابقت مجموعه، یعنی کله چې سره جمع کو مساوي کېږي دوه A مربع مثبت B مربع سره. کچیری تفریق کو نو A مثبت B یعنی A مثبت B مربع منفی A منفی B کل مربع کو نو مساوي کېږي د څلور AB سره. دا هم په یاد در سره ولرئ. کچیری A منفی B کل مربع مطابقت لومړی ولیکل شي، A مثبت B مربع مطابقت دویم ولیکل شي، هیڅ تغییر نه کې راځي، بیا هم همدغه رابطه لاسته راځي. کچیر A مثبت B کل مربع مطابقت څخه A منفی B کل مربع مطابقت مخکې ولیکل شي، نو بیا علامه تغییر کوي. یعنی A مثبت B کل مربع چې لومړی راشي علامه مثبت ده. کچیر A منفی B کل مربع لومړی راشي بیا علامه تغییر کوي، علامه منفی لیکل کیږي، یعنی منفی څلور AB کیږي. دریمه رابطه په دې ډول ده: A مربع مثبت B مربع ده. A مربع مثبت B مربع مساوي کېږي A مثبت B کل مربع منفی 2AB سره ده. که چیرې داسې و چې قوس کې رابطه منفي شوه نو دا رابطه مثبت کېږي. دا په دې معنا که چیرې A مثبت B قیمتي درکړی وي نو همدغه رابطه ولیکئ A مثبت B کل مربع منفي 2AB. که چیرې داسې چې A منفي B قیمتي درکړی وي نو بیا پر ځای A منفي B مثبت 2AB که یعنی د جمع دپاره 2AB تفریق کیږي او د تفریق دپاره 2AB جمع کیږي. څلورمه رابطه په دې ډول ده: A مکعب مثبت B مکعب. دا A مکعب مثبت B مکعب مساوي کیږي A مثبت B کل مکعب منفی 3AB ضرب A مثبت B. که چیرې داسې وه چې منفي په حالات کې و نو د قوسونو علامې هم تغییر کوي، لیکن دا علامه بیا مثبت کېږي. د قوسونو علامې کله چې مطابقت منفي حالت کې و د قوسونو علامې هم منفي کېږي، لیکن ترمنځ یې علامه مثبت کېږي. اصلا کې دا اته رابطې دي. د دې په خاطر ما تاسو دپاره په لنډ ډول څلور رابطې ولیکلې ترڅو تاسو یې په اسانۍ سره یاد کړئ، ځکه د کنکوریانو درسونه زیات وي، ریاضات، فزیکونه، کیمیا، بیولوژي، اجتماعات درسونه زیات وي. څومره چې تاسو په خپلو درسونو کې کمواله کوئ یعنی په اسانۍ سره په لنډ ډول یادوئ، ستاسو پیدا ده. راځو د سوالونو ساده کولو ته. X مثبت Y A منفي Y قیمتونه راکړي دي 2 3 او موږ څخه X مربع منفي Y مربع مثبت 2X قیمت غوښتل ده. د دې سوال څه د کول لپاره کولی شو XY قیمتونه پیدا کو، بیا پر ځای وضع کو، یعنی په دې ډول X مثبت Y مساوي لیدرو سره ده او منفي لیدرو سره ده، یعنی X منفي Y مساوي لیدرو سره ده. که چیرې دواړه خواوې سره جمع کو نو X مثبت X مساوي کېږي 2X سره، Y لی Y سره له منځه ځي مساوي بشي 2 3 15 کېږي. 2 3 مساوي کېږي له 15 سره. که چیرې دواړه خواوې تقسیم کو پر 2 باندې د X قیمت به لاسته راشي مساوي بشي 15 پر 2. X قیمت 15 پر 2 شي. د Y قیمت د پیدا کولو دپاره همدا اړیکه یا لومړی یا دویمه رابطه کې لیکو، یعنی په دې ډول که چیرې لومړی رابطه کې ولیکو X مثبت Y د X قیمت مو پیدا کو مساوي ده 15 پر 2.
15 پر 2 د x قیمت دا x مساوي شو 15 پر 2 دی y قیمت دی پیدا کول لپاره کلمړی اړیکه کې وځه کو x مثبت y مساوي کېږي لیدو سره د x پر ځای همدا قیمت اچو 15 پر 2 مثبت y مساوي بشي لیدو سره معلوم به دې مساواتونه واړو مجهول به یو خوا شي نو y به مساوي شي 2 منفي کله چې کومه ثابت یا متحول ني مساواتونه واړي علامه تغییر کې منفي 15 پر 2 بشي علامه مثبت ده منفي بشي نو y به مساوي شي 2 2 4 منفي 15 یعنی 4 منفي 15 تقسیم پر 2 منفي یو پر 2 کېږي 4 منفي 15 منفي یو کېږي 2 په خپل حال باندې نو دی y قیمت مساوي شو منفي یو پر 2 اوس کولای شو همدغه اړیکه کې د x او y پیدا کړل شوی قیمتونه وضع کو او حاصل په لاس باندې راوړو y مساوي ده منفي یو پر 2 x پر ځای راکړل شوی قیمت لیکو 15 پر 2 کل مربع منفي علامه په خپل حال باندې دی y پر ځای خپل قیمت لیکو منفي یو پر 2 کل مربع مثبت 2 ضرب x 2 ضرب 15 پر 2 د x پر ځای همدا پیدا کړل شوی قیمت لیکو نو مساوي بشي 15 پر 2 مربع کا چیرې صدا کو 15 پر 4 کېږي منفي یو پر 2 کا چیرې صدا کو مثبت یو پر 4 کېږي هر منفي عدد په توان د جفت مثبت کېږي مثبت 2 به لیدو سره د منځ لاړ شي یعنی 15 کچېرې 15 ته یو مخرج ورکو نو مشترک مخرج موږ نیولی شو 4 تقسیمي 4 په هر کسر به جلا جلا او مخرج د هر کسر په مخرج به جلا جلا او شو صورت سره به ضرب کو 4 تقسیمي 4 یو کېږي یو ضرب 15 مساوي کېږي ل 15 سره منفي علامه په خپل حال کو 4 تقسیمي 4 یو کېږي یو ضرب یو سره مساوي کېږي مثبت 4 تقسیمي یو 4 کېږي 4 ضرب 15 مساوي کېږي ل شالو سره نو مساوي بشي 15 مثبت شال 15 منفي یو 4 تقسیم 4 باندې 4 که پر 4 وشو یو لسره مساوي یا داسې وي 4 تقسیمي 4 یو 4 تقسیمي 4 مساوي کېږي یو سره یعنی یولس حاصلې په لاس باندې راځي یو سلو 19 سوال ته دقت وکړئ x منفي y قیمت راکړه د x ضرب y قیمت راکړه د x مقام مثبت y مقام قیمت وکړل دا موږ ویلو کله چې د اړیکه د مطابقتونو ترمنځ مثبت وی لکه څه ډول چې x مقام مثبت y مقام وکړل دا کله چې مثبت وي د قوسونو علامه هم مثبت لیکل کېږي یعنی x مقام مثبت y مقام مساوي کېږي x مثبت y کل مقام x مثبت y کل مکعب منفي علامه څه ډول لیکل کېږي منفي لیکل کېږي کله چې قوسونو علامه مثبت وي ترمنځ علامه منفي لیکل کېږي 3 ضرب x y ضرب x مثبت y ضرب x مثبت y په دې ډول لیکو یوازې قیمتونه وضع کول دي x منفي y قیمت موږ تر کړه دا x منفي y قیمت را کړ دا x مثبت y غوښتلی دا کله چې وغواړو چې x مثبت y x مقام مثبت y مقام پیدا په داسې حال کې چې x منفي y را کړی وي نو د علامو ته تغییر ورکو منفي مثبت منفي کوو په دې ډول نو لیکلی شو چې x منفي y کل مقام یعنی که په لاندې ډول یې ولیکو x منفي y قیمت را کړی دا 3 مساوي پر ځای 3 لیکو 3 په توان دی 3 منفي علامه متغیر کړله مثبت علامه متغیر کوه مثبت علامه لیکو 3 ضرب xy قیمت را کړه مساوي ل 8 سره دا 3 ضرب 8 ضرب x منفي y قیمت موږ ته را کړه دا مساوي دا لیدرو سره
ما مخکې دا ونه وکړه کله چې منفي قیمت راکړی وي مثبت یې غوښتلی وي د قوسونو علامې منفي کوو اما تر منځ علامه مثبت کوو یعنی په دې ډول منفي مثبت منفي x منفي y قیمت را کړه پر ځای مو را کړل شوی قیمت وضع کو x ضرب y قیمت را کړه پر ځای مو همدا قیمت وضع کو نو مساوي بشي x مکعب مثبت y مکعب قیمت به مساوي شي کچېرې 3 په توان دي 3 ساده کو 29 سره مساوي کیږي دا په دې معنی چې 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوی دي 3 9 ضرب 3 29 کیږي مثبت 3 ضرب 8 مساوي کیږي 24 ضرب 3 کچېرې ضرب کو 3 څلور 12 کیږي 12 کې 2 یو باقي 2 3 شپږ ضرب شپږ مثبت یو وکیږي یعنی پر ځای 2 لیکلای شو پر ځای 2 لیکلای شو کچېرې غواړو سره جمع کو شل څلوېښت شل اویا مساوي کیږي لینوي سره و 2 مساوي کیږي لینه سره یعنی 99 حاصلې په لاس باندې راځي په دې ډول صدا کولای شو یو سلو شلم سوال ته دقت وکړئ یو سلو شلم سوال کې a مثبت b a منفي b قیمتونه راکړ دي a مربع مثبت b مربع غوښتل ده ما تاسو ته لومړی لیکلي دي کله چې دوه مطابقتونه a مثبت b a منفي b مربع سره جمع کو نو لاس ته راځي 2a مربع مثبت b مربع یعنی لیکل شو چې a مربع مثبت b مربع 2a مربع مثبت b مربع مساوي کیږي a مثبت b کل مربع مثبت a منفي b کل مربع 2 ضرب a مربع مثبت b مربع مساوي کیږي a مثبت b کل مربع مثبت a منفي b کل مربع همې د a مثبت b قیمت را کړه ده پر ځای همدا قیمت وځکو همې منفي را کړه ده پر ځای همدا قیمت وځکو نو لیکلای شو چې مساوي کیږي 2a مربع ضرب 2 ضرب a مربع مثبت b مربع 2 ضرب a مربع مثبت b مربع مساوي کیږي a مثبت b پر ځای را کړل شوی قیمت لیکو 9 مربع مثبت a منفي b پر ځای خپل قیمت لیکو 15 مربع نو 2 ضرب a مربع مثبت b مربع به مساوي شي 9 کا صدا کو یا واتیا کېږي مثبت 15 کا صدا کو دا په دې معنی چې 15 2 ځلې ځان کې ضرب کړل شوی دي 15 ضرب 15 25 2 باقي یو 15 2 یو 15 یو ضرب یو کېږي 15 په خپل حال باندې 15 مساوي کېږي 12 سره یو باقي یو مثبت یو 2 کېږي یعنی مساوي کېږي 225 سره مساوي کېږي 225 کچېرې جمع کو د یو اتیا سره اتیا مثبت 200 مساوي کېږي 300 سره 300 مثبت 15 یو شپږ یعنی 300 موږ ویلی و چې مساوي د 2 a مربع مثبت b مربع سره کچېرې د دې پر ځای همدغه قیمت ولیکو 300 یعنی a په توان دي 2 مثبت 15 په توان دي 2 مصادره کړل 300 شولو مساوي 2a مربع 2 ضرب a مربع مثبت b مربع دواړه خواې به تقسیم کو پر 2 باندې نو حاصل بلا استراشي 3 تقسیم پر 2 نه کېږي 2 تقسیم 2 یو باقي یو د صفر سره چې یو ځای کو لس تقسیم 2 15 شپږ تقسیم 2 مساوي کېږي لیدر سره نو a مربع مثبت b مربع مساوي ده 1 سلو 3 5 په دې ډول څه کولای شو بیا هم دې ته مشابه سوال راکړه ده a مربع مثبت b مربع قیمت غوښتل ده په همدې ډول د رابطه جوړولای شو چې 2 ضرب a مربع مثبت b مربع مساوي کېږي a مثبت b
کل مربع مثبت a منفي b کل مربع سره مساوي کیږي. پر ځای قیمتونه لیکو. لیکلی شو چې مساوي ده 2a مربع 2 ضرب a مربع مثبت b مربع مساوي کیږي a مثبت b پر ځای قیمت را کړه ده 12 مربع مثبت د a منفي b پر ځای خپل قیمت لیکو چې را کړه ده شپږ مربع. که چیرې ساده کو 12 ضرب 12 مساوي کیږي 4 یعنی په دې ډول 2 2 4 1 2 2 1 2 2 کیږي 1 ضرب 1 1 4 2 2 4 1 یعنی 4 سره مساوي کیږي مثبت شپږ ضرب شپږ دیرش کیږي یعنی شپږ کچري مربع کو مساوي کیږي شپږ دیرشو سره. 1 جمع دیرش 1 کیږي 1 مثبت شپږ 1 کیږي. پر ځای همدا قیمت لیکو 1 مساوي بشي 2a مربع 2 ضرب a مربع مثبت b مربع دواړه خواې به پر 2 باندې وشو نو حاصل به مساوي شي د a مربع مثبت b مربع له 90 سره. ځکه که چیرې 2 ضرب a مربع مثبت b مربع پر 2 شو 2 بلې 2 سره د منځ راشي یوازې به a مربع مثبت b مربع باقي پاتې شي 1 تقسیمي پر 2 له 90 سره مساوي کیږي. 122 سوال ته دقت وکړئ. a مثبت b a منفي b قیمتونه راکړ دي a ضرب b قیمت یې وختل ده. موږ ویل کله چې تفریق کو a مثبت b کل مربع تفریق کو د a لیدې ځا تفریق کو a منفي b کل مربع مساوي کیږي 4 ضرب ab یعنی مساوي ده که چیرې هم دلته رابطه جوړ کو مساوي کیږي 4ab سره مساوي ده a مثبت b کل مربع منفي a منفي b کل مربع سره. a مثبت b قیمت هم را کرده a منفي b قیمت هم را کرده. پر ځای هم دغه قیمتونه وضع کوو یعنی لیکلی شو چې 4ab مساوي کیږي a مثبت b 4 توان خپل لیکو مربع منفي a منفي b 2 ده 2 توان خپل لیکو مربع نو 4ab به مساوي شي 4 کچري صدا کو 14 سره مساوي کیږي منفي کچري 2 صدا کو ل 4 سره مساوي کیږي 14 منفي 4 مساوي کیږي ل 12 سره پر ځای 12 لیکو دواړه خواوې تقسیمو پر 4 باندې نو a ضرب b به مساوي شي 4ab تقسیمي 4 یوازې ab باقي پاتې کیږي 12 تقسیمي 4 مساوي کیږي ل 3 سره. په دې ډول حلولی شو. اخیرنی سوال ته دقت وکړئ. د دې برخې x منفي y قیمت راکړ ده x ضرب y قیمت راکړی ده x مقام منفي y مقام قیمت وختل دي. ما لومړی کېدونه درته وکړه کله چې a مقام منفي b مقام نو قوسونه یې منفي علامه لیکلی کېږي a منفي b کل مقام مثبت 3ab منفي a منفي b یعنی لیکلی شو چې x مقام منفي x مقام منفي y مقام یعنی a مقام منفي b مقام ده x منفي y کل مقام مثبت 3xy ضرب x منفي y په دې ډول رابطه لیکل شو. یوازې قیمتونو وضع کول د x منفي y پر ځای راکړی قیمت وضع کوو 15 x مقام منفي y مقام به مساوي شي 15 مقام مثبت 3 ضرب x ضرب y قیمت راکړ د 10 ضرب x منفي y یعنی 15 کچری ساده کو مساوي کیږي 15 په توان د 325 کیږي 15 ضرب 15 25 کیږي 25 ضرب 15 125 کیږي یعنی په دې ډول 15 ضرب 15 25 ضرب 15 15 15 25 2 باقي 2 15 لس 2 12
په دې ډول پیدا کولای شو 125 مثبت 3 ضرب 15 ضرب لاس مساوي کېږي 50 50 ضرب 3 له 150 سره مساوي کېږي که چیرې سره جمع کو سل 200 250 250 250 25 250 حاصل په لاس باندې راځي په دې ډول ساده کولای شو ان شاء الله چې دې ډول سوالونو سره به تاسو آشنا شوي راتلونکي برخه کې هم یو څو سوالونو باندې کار کوو هغه هم له یاده مه وباسئ دویمه برخې ته ګرانو زده کوونکو ښه راغلاستو لومړی سوالونه هغه سوالونه دي چې د مشهور مطابقتو څخه لاسته راغلو رابطو په اساس حلیږي که چیرې لومړی سوال ساده کو x منفي y کل مربع قیمتي غوښتل د دې سال کې چې x y قیمتونه مقتره کړ دي د مثبت او تفریقو دا کولای شو په دې ډول پیدا کو x مثبت y x منفي y یعنی بیا هم په دواړه خواوې مساوي کوو د x قیمت لاسته راوړو په یو رابطه کې وضع کوو د y قیمت لاسته راوړو اته څلور که چیرې دواړه خواوې جمع کو 2xy د y سره له منځه ځي له 12 سره مساوي کېږي دواړه خواوې که پر دوو باندې وویشو د x قیمت لاسته راځي چې مساوي کېږي له شپږو سره ځکه 2x که پر دوو ویشو x کېږي 12 که پر دوو ویشو شپږو سره مساوي کېږي همدا قیمت که په کومه رابطه کې وضع کړو لومړی یا دویمه کې د y قیمت لاسته راځي فرض کړئ لومړی کې مو وضع کړله د x پر ځای مو شپږ ولیکل مثبت y مساوي اته کله چې شپږ د مساواتو نه واړئ علامه تغییر کوي یعنې منفي شپږ لیکل کېږي اته منفي شپږ مساوي کېږي له دوه سره نو د y قیمت او د x قیمتونه لاسته راغلل x له شپږو سره y له دوه سره مساوي شولو نو اوس کولی شو په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړو د x منفي y کل مربع مطابقاتو د x قیمت شپږ د y قیمت 2 د x پر ځای همدغه قیمت لیکو یعنی په دې ډول لیکلی شو چې x منفي y کل مربع مساوي کېږي x پر ځای شپږ د y پر ځای 2 کل مربع نو مساوي بشي شپږ منفي 2 څلور مربع که چیرې ساده کول شپاړس سره مساوي کېږي داسې هم کولی شو مطابقت ته انکشاف ورکړو بیا قیمتونه پکې واضح کړو 125 سوال ته دقت وکړئ په لومړۍ برخه کې 119 سوال کې x مثبت y موږ پیدا کړو لیکن هغه منفي ده تاسو باید په یاد وي x منفي y ده x مثبت y x منفي y نه بلکې x منفي y نه بلکې x مثبت y ده لکه څه ډول چې دا سوال ده یوازې هغه قیمت چې غوښتل هغه علامې ته تغییر ورکړئ نور سوالونه په صحیح ډول ساده کړی ده موږ زده کړي وو چې x مکعب مثبت y مکعب مساوي کېږي x مثبت y کل مکعب منفي 3xy ضرب x مثبت y سره نو مساوي بشي x مثبت y قیمت یې راکړ ده 4 مکعب منفي 3 ضرب x ضرب y قیمت یې راکړی ده 2 ضرب x مثبت y قیمت یې راکړی ده 4 پر ځای همدا قیمت وضع کوو 3 په توان د 4 مساوي کېږي 4 شپېتو سره یعنې 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوی دا 4 له 4 شپېتو سره مساوي کېږي پر ځای 4 شپېته لیکو منفي 3 4 12 ضرب 2 مساوي له 24 سره کېږي کله چې 4 شپېتو سره 24 تفریق کو له 40 سره مساوي کېږي یعنې 4 له 4 سره د منځه ځي شپېته منفي شل له 40 سره مساوي ده x مثبت y قیمت راکړ ده بیا هم x ضرب y قیمت راکړ ده او x مربع مثبت y مربع قیمت غوښتلی ده موږ زده کړو چې x مربع مثبت y مربع مساوي کېږي
x مثبت y کل مربع منفي 2xy سره پر ځای قیمتونه وضع کوو په دې ډولو x مربع مثبت y مربع به مساوی شي x مربع مثبت y مربع به مساوی شي x مثبت y پر ځای قیمت وضع کوو یعنی 4 مربع منفي 2x ضرب x ضرب y قیمت را کړی دا پر ځای قیمت لیکو 2 ضرب 2 x مربع مثبت y مربع بولی شپاړه سره منفي 4 سره مساوي کچېرې تفریق کو مساوي کېږي ل 12 سره په دې ډول ساده کولی شو. یو سل اوویشتم سوال ته دقت وکړئ a مربع منفي b مربع قیمت یې موږ څه غوښتل ده په داسې حال کې چې a مثبت b a منفي b قیمتونه یې راکړي دي موږ زده کړی وو چې 2 ضرب a مربع مثبت b مربع مساوي کېږي a مثبت b کل مربع منفي a مثبت a منفي b کل مربع یعنی کله چې a مثبت b کل مربع مثبت منفي b کل مربع مطابقتون ته انکشاف ورکو سره جمع کو دا رابطه لاسته راځي د دې رابطې په اساس کولی شو قیمت پیدا کو پر ځای قیمتونه وضع کوو a مثبت b قیمت 12 ده مربع مثبت a منفي b ل شپږو سره مساوي ده مربع نو a 2a مربع مثبت b مربع به مساوي شي 2a مربع مثبت b مربع به مساوي شي 12 که چیرې ساده کو مربع یو سلو څلور سره مساوي کېږي 12 ضرب 12 کوي مثبت شپږ که چیرې ساده کو مساوي کېږي ل شپږ دېرشو سره دواړه خوای به پر 2 باندې وویشو نو a مربع مثبت b مربع به مساوي شي کله چې 2 ضرب a مربع مثبت b مربع پر 2 شو a مربع مثبت b مربع کې پاتې کېږي یو سلو څلور جامع شپږ دېرش یعنی یو سلو څلور جامع شپږ مساوي کېږي یو سلو 50 جامع دېرش یو سلو اتیا سره مساوي کېږي دواړه خوای مو پر 2 باندې ویشل دي یو سلو اتیا که پر 2 ویشو مساوي کېږي ل 90 سره یو سلو اتهویشتم سوال فاکتوریال یې راکړی ده موږ فاکتوریال په ریاضی کې زده کړی ده چې د طبیعي مسلسل اعدادو حاصلې ضرب ته فاکتوریال وایي مخکې د دې چې سوال ساده کو لومړی که چیرې راته ویلی وي چې n فاکتوریال ساده کوي په دې ډول ساده کېږي n ضرب n منفي یو ضرب n منفي 2 ضرب n منفي 3 په همدې ډول تکراریږي نظر دې ډکې ته کولی شو فاکتوریال ساده کو نظر دې ډکې ته فاکتوریال ساده کولی شو لیکلی شو چې 4 منفي 9 منفي 4 9 منفي 4 فاکتوریال مساوي کېږي 9 منفي 4 لومړی عدد سره ساده کوو 15 کېږي 15 فاکتوریال په دې ډول لیکل شي 15 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 که چیرې غواړو نورې ساده کو نورې هم ساده کولی شو په دې ډول 4 15 شل ضرب 3 شپېته ضرب 2 یو سلو شل ضرب یو سلو شلو سره مساوي کېږي 2 په توان د 3 منفي 15 فاکتوریال پیدا کوي لومړی باید عدد ساده کو 2 په توان د 3 له اتو سره مساوي کېږي منفي 15 په خپل حال باندې فاکتوریال 8 منفي 15 مساوي کېږي ل 3 فاکتوریالو سره 3 فاکتوریال ل 3 ضرب 2 ضرب 1 سره مساوي کېږي چیرې ضرب کو مساوي کېږي ل 6 سره کنکوري سوالونه دي بې نهایت اسانه دي کله مو چې د یو سوال د حلولو طریقه زده کړله کولی شئ په اسانۍ سره حل کوئ بې نهایت اسانه سوالونه دي د کنکورو یوازې زده کړئ غواړي کله چې تاسو موضوع په دقیق ډول زده وي کولی شئ د هماغې موضوع مطابق سوالونه ساده کوئ په دې خاطر زه سوالونه طبقه بندي کوم تر څو تاسو موضوع هم زده شي لکه څه ډول چې ما لومړی موضوعګونې طبقه بندي کړي دي لکه پولینوم مطابقات کې تجزیه کسرونه جلا دي په همدې ډول معادلات دي میټریکس دي وکتورونه دي
زه کوشش کوم په یوه موضوع کې سوالونه هم د هرې ځانګړې موضوع یا عنوان مطابق هم طبقه بندي کړم. اخرنی سوال ته د نننۍ ورځې برنامې ګورئ یا دقت کوئ. 4 فیکټوریال ضرب یو 5 فیکټوریال کوي. 4 فیکټوریال لیکلی شو 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 ضرب 5 فیکټوریال لیکلی شو 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. 4 ضرب 3 یا داسې ویلی شو 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. 3 4 12 12 ضرب 2 24 ضرب 1 مساوي له 24 سره ده. ضرب 5 ضرب 4 په همدې ډول یو سلو شال کې 5 4 شال شال 3 شپېته شپېته 2 یو سلو شالو سره مساوي ده. 24 ضرب یو سلو شال 24 ضرب یو سلو شال مساوي کېږي 0.8 4 0.4 2 یعنی 0.2 4 ضرب 0 0.4 ضرب 2 ته 4 ضرب 1 4 2 ضرب 0 0 2 ضرب 2 4 1 ضرب 2 2 کچری صدا کو جمع کو یعنی 0.8 جمع 0.8 4 جمع 4 مساوي کېږي له 8 سره 2 پوخ پر حال نو مساوي ده مساوي کېږي 2880 سره. په دې ډول ساده کولی شو 4 فیکټوریال ضرب 5 فیکټوریال مساوي کېږي 2880 سره. سوالونه یې اسانه دي. د فیکټوریال سوالونو نه به انشاءالله راتلونکي برخه کې هم کار کوو. په ترتیب سره به د کانکور سوالونه په دې ډول مخکې وړو. تاسو هم مهرباني وکړئ خپل صنفیان ملګري خبر کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي له دې درسونو څخه ګټه واخلي. کله چې موږ یوه موضوع شروع کوو فرض کړئ اوس موږ مطابقتونه شروع کړ دي تاسو مهرباني وکړئ د مطابقتونو په اصل باندې یو ځل تیر شئ هغه تکرار کړئ تر څو فارمولونه مو یاد ته راشي او هر موضوع مو زده شي. هغې څخه وروسته همدا برنامې وګورئ انشاءالله چې ستاسو مشکلات به سل په سلو کې له منځه راشي. که چیرې تاسو په ریاضاتو کې مشکلات لرئ مهرباني وکړئ ما ریاضات پیل کړي دي هماغه برنامې وګورئ. واړه درسونه مې په تفصیل سره ویل دي انشاءالله د هغې په لیدلو سره به ستاسو مشکلات یو څه اندازه راکم شي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.